د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون شپږم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د متناوب شمیرلو مشق او تمرین دی. تاسې ټول ځانونه آماده کړئ او سکرین ته وګورئ. نن به پر متناوب شمیرلو یا هم سکیپینګ کاونټینګ باندې تمرین وکړو. متناوب شمیرل داسې دي چې موږ د هر عدد تر لیکلو وروسته مشخص شمیر پرېږدو او بل شمیر وایو. مثلا که په 2 شمیرلو پیل وکړو نو دا به داسې وي: 2 له 2 څخه وروسته 4 6 8 10 او داسې نور. پوښتنه: آیا تاسو پوهیږئ چې د متناوب شمیرلو لپاره ولې دا کار کوو؟ راځئ دا پوښتنه مو د درس په راتلونکې برخه کې جوابیږي. لومړی متناوب شمیرل په 2 سره یا هم کاونټینګ بای 2. راځئ چې په 2 سره متناوب شمیرل وکړو. زه به پیل په وکم او تاسې به یې له ما سره تعقیب کړئ. تمرین: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. اوس تاسو خپله د 2 په مرسته تر 10 پورې متناوب شمیرل وکړئ. دوهم متناوب شمیرل په 3 سره یا هم کاونټینګ بای 3. اوس به په 3 سره متناوب شمیرنه وکړو. زه به لومړی مثال ورکړم: 1 4 9 10 11 16 19 22 25 28 10. یعنی د هر وروستني عدد د لاسته راوړلو لپاره پر مخکیني عدد 3 اضافه کوو. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د 3 په مرسته تر 18 پورې متناوب شمیرل وکړئ. دریم متناوب شمیرل په 5 سره یا هم کاونټینګ بای 5. په 5 سره متناوب شمیرنه داسې ده چې پر هر مخکینی عدد 5 اضافه کوو، وروستنی عدد په لاس راځي. 15 10 15 20 25 10 15 40 45 50. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د 5 په مرسته تر 80 پورې متناوب شمیرنه وکړئ. مشق او تمرین: خالی ځایونه ډک کړئ. الف په 2 سره شمیرنه: 2 خالی خانه 6 خالی خانه 10 خالی خانه 14. ب په 3 سره شمیرنه: 3 خالی خانه 9 خالی خانه 15 خالی خانه 21. جیم په 5 سره شمیرنه: 5 خالی خانه 15 خالی خانه 25 خالی خانه 15. ګلالیو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. تاسې به د خپلې کورنۍ له غړو سره هم متناوب شمیرنې پورته 3 بېلابېلې لارې ورزده کړئ. په راتلونکي درس کې به د مخکې، وروسته او په منځ کې د اعدادو د ځایونو پیژندنه زده کړو. د خدای په امان.